محترم او کم سړی چې بغیر د شرعي عذر نه قصدن روزه ماته کی یعنی خوراک سکاک او جما وکي نو پدې سره روزه ماتيږي داسې کس به د روزې قضا هم راوړي او کفاره به هم ادا کوي په شریعت کې د کفارې لپاره درې شیزونه مقرر شوي دي اول نمبر غلام به آزادوي چونکې دا وخت د غلامانو نه دی غلامان نشته دی نو دی به پرله پسې 2 میاشتې روزې نیسي که په دې روزو کې یو ورځ هم په منځ کې قضایي وکړله هغه روزې باطلې شولې بیا به یې د سره نه شروع کوي مثلا په منځ کې بیمار شو یا په منځ کې د اختر یا د ایام التشریق ورځې راغللې نو دا به عذر نه شمارلی کېږي اوس به دوباره د سر نه 2 میاشتې روزې مسلسل نیسي البته که چېرته زنانو د روزو په ذریعه کفاره ادا کوله او په منځ کې حیض راغی نو په دې سره بیا تسلسل نه باطلېږي د حیض په ورځو کې به روزه نه نیسي خو چې د حیض نه څنګه پاکه شي نو بیا به روزې شروع کوي که چېرته د پاکېدو نه پس یو ورځ یې په دې کې قضایي وکړله نو بیا تسلسل باطل شو بیا به دوباره د سر نه چې کوم دی 2 میاشتې روزې پرله پسې نیسي دریم نمبر محترمو که چېرته یو سړی یا زنانه دومره بوډۍ شوې وي چې هغوی د روزو د نیولو طاقت نه لري نو بیا به هغوی 80 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکوي یعنی سحر او ماښام به ورته دوی خوراک ورکوي لیکن په دې کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې یو ځل کم فقیر ته خوراک ورکو سبا به هم هغه ته خوراک ورکي دا نه چې نن د 80 مسکینانو ته خوراک ورکو او بیا په سبا له نور 80 مسکینانو ته خوراک ورکي نه بلکې په 80 مسکینانو به 2 ټیمه خوراک کی او دا هم نه ده چې یو ټیم 120 مسکینانو ته خوراک ورکي ځکه په دې کې 2 ټیمه شرط راغلی دی چې 2 ټیمه مسکینانو ته خوراک ورکي او که چېرته یو سړی هغه یو مسکین ته هغه 80 ورځې مسلسل 2 ټیمه خوراک ورکوي دا هم جایز دي عزتمند ورونو دا د کفارې 3 اقسام